عزیز الله فضلي 10 میاشتې د کرکټ بورډ ریاست وکړ او بالاخره د ولسمشر د حکم له مخې له دندې لرې او پر ځای فرحان یوسفزی وټاکل شو. یوسفزی د کرکټ په ډګر کې نوې څیره ده، خو ډاډ ورکوي چې د دې ادارې لاسته راوړنې به وساتي. چې موږ تاسو باید هغه باندې ډېر زحمت وباسو، جوړې کړو، ډېر شفافه پروسس او پلانونه لرو، خصوصا د تخنیکي په بخش کې، د مالي په بخش کې او همچنان د بنیادي مسایلو کې چې ان شاء الله الرحمن تاسو به ګورئ ډېر نږدې وخت کې. زما شخصي ارمان دا دی چې کرکټ مالي لګانه او نور مسایل نه براوي. د کرکټ بورډ لوړپوړو غړو یوسفزی د دې ادارې کارکوونکو ته معرفي کړ او مخکینی مشر عزیز الله فضلي ورته د دندې د پیل مبارکي ورکړه. د فرحان یوسفزی لنډه پیژندنه په 1462 لمریز کال کې په لوګر ولایت کې زیږیدلی. په 1409 لمریز کال کې د کابل له نادریې لیسې فارغ شوی. په 1408 لمریز کال کې د امریکا له هیلډ پونتون فارغ شوی. په 1499 لمریز کال کې په سوداګرۍ او رهبرۍ کې ماسټري کړې. د کرکټ بورډ یو شمېر پخوانیو مشرانو د یوسفزي د راتګ او ګمارنې په اړه منفي او مثبت غبرګونونه خپاره کړي. د خوښۍ ځای دا دی چې یوسفزي په رهبرۍ کې معیاري لوړې زده کړې کړي او دا تمه ترې کېدای شي چې نوموړې پاشل شوې اداره به یو ځل بیا سره راټول او کرکټ ته به وده ورکړي. کرکټ د سیاست او تجارت ښکار شو. د بورډ لوړ رتبه غړي وایي دوی هڅه کوي چې پراخ اصلاحات راولي او دا بدلون هم د دغو اصلاحاتو برخه ده. و احساس وطن دوستانه که دارن و شناخت عمیقی که از کرکت و از وضعیت کرکت دارند. ما مطمئن هستم که افغان متحد یک افغان کمربسته به خاطر کار کردن و اصلاحات بیشتر کرکټ بورډ خواهد بود. د کرکټ بورډ عمومي مشر په داسې حال کې بدلیږي چې 15 ورځې وړاندې لطف الله ستانکزی د دې ادارې د نوي اجرایه مشر په توګه وټاکل شو.